بیا هم کولډرا پروګرام ته راځو. موږ سره د زوم ټول خلاص شو. د زوم څخه وروسته بل موږ سره په دې کې فري هینډ ټول د موږ سره فري هینډ ټولز کې موږ سره په دې کې مختلف کوم فري هینډ د موږ سره 2 پوینټ لاین د موږ سره بریزر د موږ سره آرټسټیک میډیا د موږ سره پین او داسې مختلف کومونه موږ سره په دې کې ټولز موږ سره شامل دي. دا څه کارونه کوي؟ فري هینډ چې کله تاسو واخلئ تاسو کولی فري هینډ لکه قلم لاس کې د مطلب څنګه خوښه وي هماسې کرښې رسم کوي او دین او شکل جوړ کوي. دې ته فري هینډ وایي. دې ته څه وایي؟ فري هینډ وایي. زه غواړم دغه فري هینډ چې کوم شکل ما جوړ کړ ته رنګ ورکوم فرض کړه دا کلر ورکړ ورته. مشکل شته په دې کې؟ نو فري هینډ تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې یو شکل رسم کړئ داسې رسم کړئ. دې ته فري هینډ وایي. دې ته فري هینډ وایي. د فري هینډ څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره ده. یو بل ټولز موږ سره په فري هینډ کې موجود ده. هغه موږ سره 2 پوینټ لاین ده. موږ سره د 2 پوینټ لاین په مرسته کولی شو موږ داسې کرښه رسم چې 2 پوینټه ولري مطلب سټارټ او این ولري. په دې تاسو کلیک وکړئ فرض کړه دې ځای نه سټارټ واخله دا موږ سره یو لاین شو. دې ځای نه بېرته سټارټ اخلم دا سره بل لاین شو. 2 پوینټ لري که نه او بېرته دې ځای نه فرض کړه سټارټ اخلم دې سره نقلوم دا ما سره 3 بل پوینټ شو. مطلب داسې کرښه رسمولی شئ چې مستقیم کرښه وي او بل دا چې هغې کې 2 پوینټ وي سټارټ پوینټ او این پوینټ موږ سره وي. دا موږ سره 2 پوینټ شو. دا بیا زه ختموم لرې کوم سلیکټ آل ډیلیټ مې کړه دا دواړه بېرته. بل موږ سره د 2 پوینټ څخه وروسته بل موږ سره په دې کې بریزر ده. بریزر مواد فرض کړه زه یم دې ځای نه شروع واخله دې ځای پورې خو داسې یو کرښه راته رسم کړه داسې کرف یې که راته دا هم کرښه رسموي خو فرق هغې سره دا ده چې دې کې اتومات کرف وي ده. یا داسې وګورئ فرض کړه زه راځم په دې باندې کلیک کوم کنټرول ای دا هم ډیلیټ کړه. فرض کړئ دلته ما کولډرا پروګرام صفحه ده ما سره A4 سایز ده دې ته زه بارډر ورکوم. زه غواړم د A4 سایز بارډر م ورکړه یو کرښه ما دلته کېښوده او بل مې دلته کېښود خو داسې کش کوم داسې متوجه یاستئ؟ داسې کش کوم لکه داسې یو شکل ماته پکې جوړ کړه. پوه نه شوئ؟ نو دې باندې کلیک تاسو وکړئ او سره یو رنګ ورکړئ ورته. فرض کړه رنګ ورکوم داسې رنګ ورکوم که رنګ یې نه اخیست په دې به تاسو کلیک وکړئ داسې به یې ډک کوئ. داسې به څنګه کوئ؟ ډکوي. دا درس وروسته وایو داسې به یې ډک کوئ. نو د بریزر په تاسو کولی شئ داسې یو کرښه رسمه کوئ چې هغه اتومات کرف وي. کرف یو دلته کرف کا بیا راته دلته کرف کا بیا دلته راته کرف کا بیا دلته راته کرف. ګوره کلیک کوئ کوم ځای کې کلیک کړئ د کلیک شوي ځای نه وروسته څنګه کېږي هملته کرف کوئ ځان. په دې پوه شوئ؟ دا هم خلاص شو. د دې موضوع څخه وروسته بریزر څخه وروسته یو بل مهم کمان موږ په دې کې دا د آرټسټیک میډیا په نوم باندې. آرټسټیک میډیا مختلف کارونه کوي. ډېر مهم کمان ده. آرټسټیک میډیا دا کار کوي چې کله تاسو واخلئ موږ سره اول په دې کې پریسیټ دي تیا ډیزاینونه دي پکې. صحیح شو؟ ما ته چې وکړه داسې یو کرښه جوړه کړه. متوجه یاستئ؟ ما ته داسې کرښه مه راکړه فرض کړه داسې یو کرښه راکړه چې داسې شکل کې وي. دا دواړه ستورونه څنګه وي؟ داسې شکل کې وي. یا ما ته څه وکړه فرض کړه داسې یو بل پوینټر راکړه چې دواړه ستورونه لکه توش غوندې وي کټ شوی قلمنی غوندې یا توش غوندې وي. په دې پوه شوئ؟ دې ته آرټسټیک میډیا وایي. یا زه راځم بیا آرټسټیک میډیا باندې کلیک کوم بل موږ سره په دې کې برش د برش په شکل استعمالولی شئ. اوس پوه چې کار کوو دا برش وکړه موږ سره داسې برش په شکل څه کولی دا استعمالولی شئ. دلته موږ سره آرټسټیک میډیا کې مختلف ډیزاینونه دي. کوم ډیزاین هولی شي فرض کړه داسې ډیزاین چې کله زه کرښه رسموم هغسې یو ډیزاین به راسي. داسې ډیزاین خوښ نه شو فرض کړه داسې یو ډیزاین ماته چې ډاټ ډاټ وي داسې رسم یې کړئ ما ډاټ ډاټ شکل به راسي. آرټسټیک میډیا دې ته وایي. یا بل موږ سره په دې کې سپری ده. ما ته سپری وشینده داسې سپری ته وشینده داسې سپری وشینده. کوم رقم شکلونه پکار دي په دې کې موږ فوډ ده فوډ پرینټ ده میوزیک ده موږ سره آبجیکټ ده پلانټ ده مثلا دا بوټي موټي شیان ښیي. څه رقم سپری تاسو کوئ؟ زه غواړم فوډ پرینټ سپری وکړم. فوډ پرینټ ته راشئ په دې کې څه رقم دي مثلا فرض کړه داسې بالون ماته راکړه داسې لاسونه ښه راکړه د خپې نښې راکړه چې کله داسې کرښه رسموم هغه به خپې نښې بیا راځي پکې. په دې پوه شوئ؟ دې ته آرټسټیک میډیا وایي. یا داسې هم کولی شئ فرض کړه دا ټول ما ډیلیټ کړه زه راځم داسې یو شکل ما رسم کړه دلته شکل مې رسمه داسې او دې شکل ته رالم دا کرف کومه کرف کنورټ ټو کرف مې کړه. متوجه یاستئ؟ دا مې کرف ته واړو د هغې نه وروسته راځم آرټسټیک میډیا ته او په آرټسټیک میډیا کې سپری مو ته واخیسته وایم دغسې یو ډیزاین دې ته ورکړه داسې یو بل شی ول تر څو لږ سمپل شي فوډ ته رالم وایم دې ته داسې یو ډیزاین ورکړه داسې. متوجه یاستئ؟ چارخونجه وکړه هغه هماغه چارخونجه مقابل کې تاسو داسې یو شکلونه جوړوئ داسې. که زه داسې یو شکل غټ شکل رسم کړم دا ډېر وړوکی شکل و داسې یو شکل رسم چې نسبتا دې نه غټ وي داسې یو شکل رسم کړم او دا وخت کنورټ ټو کرف کوي او د کرف کولو څخه وروسته څه وکئ په دې کې تاسو راشئ آرټسټیک میډیا واخلئ په دې کې به سپری واخلئ او د سپری څخه وروسته کوم ډیزاین دی راشي زه یم پلانټ ماته راکړه او پلانټ کې ورته وایم چې څه راته راکړه فرض کړه داسې شیان ماته راکړه. تاسو وګورئ ما چاقون داسې شی ته جوړ شو لکه بارډر غوندې ترې جوړ شو.
طریقه باندې پوه شولئ. طریقه هم دا وه چې تاسو به اول شکل رسم کوئ چې کوم شکل تاسو غواړئ چې هغې نه ارټسټیک میډیا شکل ته یې وړي. کرف ته به یې کوئ، د کرف څخه وروسته ارټسټیک میډیا واخلئ، سپری به واخلئ او په دې کې یو ډیزاین خوښ کړئ او ډیزاین څخه وروسته وکړئ داسې کوئ. پوه شوئ؟ دا خلاص شو. د ارټسټیک میډیا څخه وروسته بل کمانډ موږ په دې کې پین د قلم، دا ډېر مهم کمانډ ده په دې کې. لکه څنګه چې موږ تاسو په دې کې شیپ استعمالو، شیپ ټولز هم استعمالو که نه، دا اولنی کمانډ ډېر مهم و. دا هم عین شان هغې ته ډېر زیات ورته ده او ډېر زیات مهم کمانډ ده. څه کوو؟ پین د ما سره فرض کړه یو نقطه دلته راته کېده، دیزې پورې بیا دیزې پورې بیا دیزې پورې بیا داسې کرښې دی. بل ښه والی دا ده فرض کړه دغه ځای کې زه غواړم چې داسې کرف کوم دی دلته مې کېښوده او داسې نور کرف یې کړم داسې. متوجه یاستئ؟ هم کرف کېږي هم سیده لاین ده خپله کې. ګورئ هم کرف ده او هم چې ده چې کوم ځای کې ضرورت وي کرف ته کرف به یې کوئ او چې کله ضرورت نه وي مطلب تاسو کولی سیده کرښې همداسې څنګه کوئ رسم کوئ. دا چې کله تاسو ډیزاینینګ کوئ دا ډېر مهم کمانډ ده پکې. که تاسو یو شکل نه شکل جوړوئ نور شیان کوئ ډېر مهم ده ورته. لکه تاسو وګورئ فرض دا مې لرې کړ راځم یو ټکس لیکم په دې کې. ټکس لیکم فرض کړه ورته لیکم چې زیراک ټیک داسې نوم ورته ورکړه او اوکې مې کړ. داسې دا مې کټ کړ. د دې یو فنډ بدل کړو تر څو بس همدا فنډ صحیح ده. ایرر بلیک مې که داسې لږ به نور هم غټ کړو چې موږ ته راښکاره شي او بیا راځم ورته پین ته اخلم او پین کوم چې ما د داسې زیات ولیکلی سي. کېدای شي یو داسې فنډ تاسو سره په لیکلو کې شامل چې تاسو نه یې لرئ. د لوګوګانو کې تاسو پام کړي زیاتره دغه تورې بیخي سې مات او ګوټ بل رقم لیکل شوي که نه. نو که تاسو غواړئ چې هغه شکلونه جوړ کړئ نو څوک یې راشي په دې باندې تاسو کلیک کوم فرض کړه دا مې دې ځینې پوینټ واخیست دلته مې وصل کړ. متوجه یاستئ؟ لږ به یې زوم بېرته کم کړئ مثلا دا پوینټ دلته زه نښلوم ورسره داسې ښه دقیق به یې رسم کړئ. بل دا پوینټ دلته نښلومه زه. متوجه شئ؟ بل پوینټ اخلم فرض کړه دې ځای دا مې زوم کم کړ داسې مې بېرته نږدې کړ دا پوینټ دلته نښلومه داسې دقیق کار به وکړئ او بل پوینټ فرض کړه دلته زه نښلوم ورسره او بل پوینټ دلته نښلوم داسې زوم به یې کړئ تر څو تاسو ښکاري چې غلط نه شئ. داسې بل پوینټ دلته نښلوم ورسره بل پوینټ دلته نښلوم ورسره او بل پوینټ فرض کړه دې سره ما وصل کړ او په اخر د دې سره خپل کې جوین کې خلاص هغه شکل ته جوړ شو. کوم رنګ کې د بلیک کلر کې د بلیک کلر کې خلاص ما بلیک کلر ټین ته ختم کړئ. وشو که ونه شو یا بل فرض کې راځم پین ته راځم په پین کې ورته چې ما څه وکړه دغه توره زما په کار ده مثلا داسې لیکل کېدای شي دا یو لوګو یا داسې بیخي ناشنا شی وي داسې کلیک پرې وکړئ په کوم ځای کې داسې راځم ورته بیا داسې لږ نږدې کړه داسې صحیح شو. دلته مې دا کېښود داسې به کې داسې متوجه یاستئ کېږي که نه. بیا دې ځای راغلم فرض کړه دې ځای پورې کلیک مې وکړ داسې مې کرف کړه پوه نه شوئ. بل فرض کړه راځم داسې لږ به داسې چې دا پاس ځای موږ ته زوم شي دلته مې کلیک وکړه او دلته راځم ورته فرض کړه داسې ما ته کرف کړه داسې هم سیده لاین ده هم چې ده کرف ده. لکه ستاسو لاس ته چې پنسل یا قلم درشي او په خپله خوښ څنګه ستاسو خوښ یم قلم استعمالوئ. متوجه یاستئ که نه. دلته ما ته یو ډاټ کېږي دغلته چې د کار زموږ اسانه شي داسې مې کوو. دلته راته کېږي چې کله تاسو کار کوئ نو دې په ارام ورته کښېنئ او ښه په ډیزاین طریقې سره ډیزاین څنګه کوئ جوړوئ ورته. آخر نقطې سره به یې وصل کړئ ډبل کلیک به وکړئ هماغه شکل به څنګه شي دې نه جوړ به شي. پوه نه شوئ؟ فیل کلر واچوئ خلاص دا به څنګه شي جوړ به شي. نو دا موږ سره په دې کې پین دا پین څخه وروسته یو بل موږ سره بي سپلین په نوم ده. دا هم ډېر مهم کمانډ ده ښایسته کمانډ ده. فرض که زه رالم دغلته ما یو نقطه کېښوده دلته هم نقطه کېښوده ګوره نقطه هم هلته کېښوده نقطه هم چېرته ایښې دې ناټ کې ایښې خو دا اتومات ګوره خپل کرف ده ما کلیک پرې ایښې ده. بل نقطه بل ته کېښوده ګول ته ځان ځوړند کړي داسې ورسره کرف جوړ کړي بل ته راته کرف جوړ کړه بل ته جوړ کړه بل ته جوړ کړه بل ته داسې کرف کړه چې کوم ځای کې تاسو کلیک کوئ دا ماغز ته ځان څنګه کوي لکه هغه رسۍ غوندې یا کشک غوندې یا موږ چې ورته وایو که نه هغه څنګه کوي ځان سره داسې ځوړند غوندې شکل جوړوي ورته. پوه شوئ؟ داسې له دې نه وروسته بله موضوع موږ سره په دې کې چې بل کمانډ یا ټولز موږ سره هغه پیلون د موږ سره پیلاین چې کوم ده پولی لاین په اساس موږ کوو داسې کرښې رسم فرض کړه زه راځم داسې کرښې ماته چې دې ځای نه شروع شي داسې کرښې ماته رسم کړه داسې کرښې چک راته رسم کړه. خو ګټه یې دا ده چې هغې کې سره خوا کې چې موږ کله دا کرښې رسمو اوس خوا کې دا فری هینډ خپله جوړي ګور کلیک وکړئ دا فری هینډ بېرته ګوره اوږده کرښه ده که نه کرف نه ده اوږده کرښه ده. خو که کوم ځای کې ستا ضرورت پیدا کېږي مطلب داسې قلم په شکل باندې فری هینډ غوندې داسې هم استعمالولی شي دا بېرته پویلان داسې هم استعمالولی شي بېرته. آخر نقطه به خپل سره وصل کړئ سټارټ او اینډ به سره یو ځای کړئ دین یو شکل جوړ شي. چېرته جوړ شي یو شکل به جوړ شي یو رنګ ورکړئ ته ځمکې رنګ ورکړئ داسې ځمکې رنګ ورکړئ دا یو شکل جوړ شو. چېرته جوړ شو شکل ته جوړ شو مشکل پوښتې باندې دا هم خلاص شو. له دې موضوع نه وروسته یو بله موضوع موږ سره په همدغې
فری هند کې بل موږ سره چې کوم دغه 3 پوینټ کارف ده موږ سره. دا چې کله تاسو وخت فرض وځئ چې داسې یو کرف ماته رسم کا او داسې راته کارف یې که داسې دې ته 3D کرف وایي. دې ته چې وایي یا زه وایم چې دلته ماته یو کرښه داسې رسم کړه داسې هریزنټل کرښه راوړه خو بېرته داسې راته کار کړه داسې پوه نه شوئ. زه وایم داسې ماته یو کرښه راوړه داسې راته کار کړه داسې کار کول غواړي نو بیا څنګه کېږي درته کارف به کېږي. نو دا موږ سره په دې کې 3 پوینټ کارف ټول هم ورسره خلاص شو. پوښتنه شته؟